د لومړي کتاب لومړی درس د قصې برخه. The Lion and the Rabbit. زمری او سوی. The Lion زمری and the Rabbit او سوی. A cruel lion lived in the forest. یو ظالم زمری په ځنګل کې ژوند کاوه. A cruel lion یو ظالم زمری lived in the forest په ځنګل کې ژوند کاوه. Every day he killed and ate a lot of animals. هر ورځ هغه مړه کول او خوړل په زیات اندازه باندې حیوانات. Every day هر ورځ he killed مړه کول and ate خوړل a lot of animals په زیات اندازه یا ډیر حیوانات. The other animals were afraid. The lion would kill them all. نور حیواناتو هم له دې څخه ډارېدله چې زمری به دی مړه کي، دوی ټول مړه کي. The other animals نور حیوانات were afraid ډارېدل یا ډار شوي وو. The lion would kill them all چې زمری به دوی ټول ووژني. د لومړي پاراګراف په هغه کې چې کوم لغاتونه دي هغه ته متوجه سئ. cruel یعنې ظالم، بېرحمه. lot په معنا د زیات یا ډیر. afraid ډار شوي. The animals told the lion, let's make a deal. دغه نور حیواناتو زمري ته وویل چې راځه یوه معامله وکړو. The animals told د نورو حیواناتو وویلې to the lion ته یې وویلې یا زمري ته یې وویلې let's make a deal. راځه چې یوه معامله وکړو. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. که چیرې ته موږ سره وعده وکړې چې ته د ورځې یوازې یو حیوان خورې، نو یو له موږ څخه به وروسته به هر یو تا ته راځو. If you promise که چیرې ته وعده وکړې یا قول وکړې to eat only one animal چې وخورې یوازې یو حیوان each day هر ورځ، then نو وروسته one of us یو له موږ څخه will come to you را به شو تا ته every day هر ورځ. Then you don't have to hunt and kill us. یعنی وروسته ته دې ته حاجت نه لري یا ته مجبور نه یې چې ښکار وکړي او موږ مړه کړي. Then وروسته you don't have ته مجبور نه یې to hunt چې ښکار وکړي and kill us او موږ مړه کړي. دې پاراګراف لغاتونو ته متوجه سئ. promise په معنا د وعده کول یا قول ورکول. hunt په معنا د ښکار. hunt. The plan sounded well thought out to the lion, so he agreed, but he also said. دغه پلان زمري دغه پلان ډیر ښه ولګېده، په زمري باندې ډیر ښه ولګېده او هغه فکر وکړه په دې اړه باندې او هغه موافق سو او هغه چنان داسې وویله. The plan sounded well. دغه پلان ډیر ښه ښکاره سو. sounded یعنې ښکاره کېدل، ورته دې کې معنا چې ده ښکاره کېدل well یعنې ښه ښکاره سو. Thought out to the lion د لاین په نظر یا د زمري په نظر باندې دغه پلان ډیر ښه ښکاره سو. So he agreed نو هغه موافقه وکړله یا هغه ورسره موافق سو. But he also said مګر هغه هم چنان وویلې if you don't come every day I promise to kill all of you the next day. هغه داسې وویلې if you don't come every day که چیرې تاسې هر ورځ رانسئ I promise زه وعده کوم to kill all of you the next day یعنې په راتلونکې ورځ باندې به زه ټول تاسې مړه کړم. دې پاراګراف لغاتونو ته will په معنا د ښه، agreed په معنا د موافقت کول یا ورسره منل. Each day after that one animal went to the lion so that the lion could eat it. وروسته له دغې څخه هر ورځ به یو حیوان لاین ته ورته یا زمري ته ورته او زمري تر څو زمری وکولی شي دوی وخوري. Each day after that وروسته له دې هره ورځ one animal went to the lion یو حیوان به زمري ته ورته او زمري so that the lion could eat it تر څو چې زمری وکړی شي دوی وخوري. Then all of the other animals were safe. نو د دې په خاطر باندې به نور حیوانات چې وو هغه به safe یا خوندي وو. Then وروسته all the other animals were safe. ټول هغه حیوانات چې وو هغه به safe یا محفوظ وو. د دې پاراګراف لغات ته وښیئ. safe
safe په معنا د محفوظ یا خوندي. Finally, it was the rabbit's turn to go to the line. بالاخره د رابط یا د سوی وخت را ورسېدو تر څو چې لاین ته یا زمري ته ورسي. Finally, بالاخره it was the rabbit turn. د رابط یا د سوی نوبت ته turn نوبت وي to go to the line چې تر څو زمري ته ورسي. The rabbit went very slowly that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. په دې ورځ باندې سوی چې دا ډېر کرا ته او زمری چې ډېر په کار و بالاخره سوی راورسېده. The rabbit went سوی چې went the very slowly ډېر کراره that day په دغه ورځ باندې. So the lion was angry نو په دې په خاطر زمری چې په کار سو. When the rabbit finally arrived کله چې سوی بالاخره راورسېده. The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?" نو زمري په ډېر غصې سره پوښتنه وکړه ولې دې ناوخته کړه. The lion angrily زمري په غصې سره asked the rabbit له سوی څخه پوښتنه وکړه Why are you late؟ ولې دې ناوخته کړه یا ولې ناوخته شوې. I was hiding from another lion in the forest. زه له نورو زمریانو څخه چې په ځنګل کې دي له هغو څخه پټ شوی وم. I was hiding زه پټ شوی وم یا پټېدم from another lion له نورو زمریانو څخه in the forest په ځنګل کې. forest په معنا د ځنګل ده. That lion said he was the king, so I was afraid. دغو زمریانو چې زه سره مخامخ کېدم دوی ویلې چې زه پاچا یم نو د دې په خاطر زه ډار شوی وم یا زه ډارېدم. That lion دغو زمریانو said ویلې he was the king چې دی هغه چې ده king یا پاچا ده. so د دې په خاطر I was afraid زه ډار شوی وم یا ډارېدم. The lion told the rabbit زمري هغه ته ورته وویلې سوی ته وویلې. The lion told the rabbit lion یا زمري سوی ته وویلې I am the only king here. زه دلته یوازینی پاچا یم یا دلته زه یوازې پاچا یم. I am the only king زه یوازې زه پاچا یم here دلته. Take me to the other lion and I will kill him. ما نورو زمریانو ته ویسه او زه به هغوی ووژنم. Take me یا ویسه ما to the other lion نورو زمریانو ته and I will kill him او زه به هغوی مړه کړم. The rabbit replied سوی جواب ورکړه یا په جواب کې ویلې I will be happy to show you where he lives. سوی جواب ورکړه زه به په دې باندې ډېر خوشحاله سم چې تا ته د هغو ځای وښیم چې چېرته هغوی ژوند کوي. The rabbit replied سوی جواب ورکړه I will be happy زه به ډېر خوشحاله سم to show you چې وښیم where he lives چېرته هغوی ژوند کوي. نو دغه پاراګراف په اړه باندې کوم هغه څه دي لغاتونه چې دي hiding په معنا د پټېدل hiding. replied په معنا د ځواب ورکول replied. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. سوی چې د زمری د ځنګل په منځ کې یوې زړې څاه ته ویوړ. The rabbit led سوی ویوړ the lion زمری to an old well یو زړې څاه well په معنا د څاه in the middle of the forest چې د ځنګل په مابینځ کې وه. The well was very deep with water at the bottom. دغه څاه چې وه ډېره غوچه وه او په لاندني قسمت کې اوبه هم وې. The well was very deep دغه څاه چې وه ډېره ژوره یا هم غوچه وه with water او له اوبو چې اوبه یې درلودې at the bottom په لاندني قسمت کې. The rabbit told the lion سوی زمري ته وویلې look in there لاندې وګوره یعنې دلته پکې وګوره. The rabbit told the lion سوی زمري ته وویلې look in there دلته ور وګوره. The lion lives at the bottom یعنې دغه زمریان چې دي د دې په لاندني قسمت کې یا لاندې قسمت کې ژوند کوي. The lion زمریان چې دي lives ژوند کوي at the bottom په لاندني قسمت کې. When the lion looked in the well he could see his own face in the water. کله چې زمري لاندې څاه ته وکتله نو هغه وکولی شو چې خپل مخ په اوبو کې وویني. When the lion کله چې زمري
looked وکتل in the well په څا کې he could see هغه وکولای شي چې ویني his own face هغه خپل مخ in the water په اوبو کې he thought هغه فکر وکړه that was the other line چې دغه نور زمریان دي he thought هغه فکر وکړه that was چې دا دی the other line نور زمریان without waiting another moment the line jumped into the well to attack the other line بدون له دې چې کومه بل لحظه صبر وکړي یو کومه دقیقه صبر وکړي زمري ساته جمپ وکړه یا خیز ورواچاو او تر څو چې په نورو زمریانو باندې حمله وکړي without waiting بدون له دې چې صبر وکړي another moment بله لحظه the line jumped زمري جمپ یا ځان واچاو into the well په څا کې to attack چې حمله وکړي یا یرغل وکړي د other line په نورو زمریانو باندې he never come out هغه نشي کولای چې نور دی باندې وځي هغه never come out هیڅ کله به دی باندې راونه وځي یعنی هغه به هیڅ کله دی باندې راونه وځي د دې پاراګراف لغاتونو ته واسم دوستانو middle په ما باندې وسطي یا مابینځي یا منځني bottom لاندنی قسمت یا هم لاندنی برخه moment په معنا د لحظې یا یو دقیقې یا یو لحظه attack حمله کول یا یرغل کول all of the other animal in the forest were very pleased with the rabbit clever trick په ځنګل کې نور حیوانات چې دي د سوی د دغه زیرک یا هوښیار ټریک یا چل څخه ډیر خوشحال وو all of the other animal ټول نور حیوانات in the forest په ځنګل کې were very pleased ډیر خوشحاله وو with the rabbit د سوی clever trick د سوی له دغه زیرک یا هم هوښیار چل سره مننه دوستانو دغه د لومړي درس د لغاتونو او د هغه داستان برخه مو تاسو ته تشریح کړه که چیرې مو غواړئ چې نور درسونه تعقیب کړئ نو زموږ چینل حتما سره سبسکرایب کړئ ترڅو هر ویډیو تر تاسو پورې لومړی در ورسیږي چینل سبسکرایب کړئ او لاندې د زنګ علامه هم کېکاږئ ښه وخت تر بیا چې تاسو درېږم په مخه